بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را دا د الهی کتاب آیاتونه دي او سچ ستا د رب د طرفه پتا نازل شوي دي هغه ټول حق دی خو ستا د قوم زیاتره خلک نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هغه الله دی چې اسمانونه یې بې دستنو پورته کړي دي چې تاسو یې پخپله وینئ او بیا یې په عرش باندې استوا وکړه. هغه نمر او سپوږمۍ د یو قانون تابع ګرځولي دي. د دې ټول نظام هر شی تر یو مقرره وخت پورې چلیږي او هم هغه الله د دې ټول کار تدبیر کوي. هغه خپل نښې په ډاګه څرګنده بیانوي ښایي چې تاسو د خپل رب سره په یو ځای کېدو یقین وکئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او هم هغه ذات دی چې دا ځمکه یې وغوړوله په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سیندونه یې بهولي دي د هر قسم میوو جوړې پیدا کړي دي او هم هغه په ورځ باندې شپه خوروي. په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو دپاره لویې نښې دي چې د غور او فکر نه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وګورئ په ځمکه کې بېله بېلې ټوکړې دي چې د یو بل سره نښتي دي. د انګورو باغونه دي، فصلونه دي، د کجورو ونې دي چې هغو کې ځینې څانګې لري او ځینې بې څانګې دي. ټول په یو اوبو خړوبېږي او موږ د ځینو خوندونه ډېر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو دپاره ډېرې نښې دي چې عقل لري. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کته حیرانېږي نو واقعي د دې خلکو وینا عجیبه ده چې کله مونږ مړه شو خاورې شو نو آیا مونږ به بیا د سره را پیدا کړی شو؟ هم دا هغه خلک دي چې دی په خپل رب کافر شوي دي. دا هغه کسان دي چې د دې په غاړو کې به زنځیرونه وي. هم دی دوزخیان دي او دوزخ کې به تل اوسیږي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دی د نیکۍ نه مخکې د عذاب د پاره تلوار کوي په داسې حال کې چې د دې نه مخکې چې کومو خلکو دغسې کارونه کړي دي په هغو باندې د خدای د عذاب د عبرت ښکاره مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو د تیرو سره سره هم هغو ته بخښنه کوي او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی هم دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. دغه خلک کافران وایي چې په دغه سړي باندې د رب د طرفه څه نښه ولې نازله نه کړی شوه. ته خو صرف خبر ورکوونکی یې او هر قوم دپاره یو لارښود دی. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله تعالی د هرې حاملې د ګېډې نه خبر دی. څه چې په هغه کې جوړیږي په هغه باندې هم هغه پوهیږي او په ګېډو کې چې څه کموالی او زیاتوالی راځي د هغه نه هم هغه باخبره دی. یعنی د حمل موده د هر شي دپاره د هغه په وړاندې یوه اندازه مقرره ده، یعنی د ژوند موده او د رزق برخه. عالم الغیب والشهادة الكبیر المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. تاسو نه څوک په زوره خپله خبره وکړي یارو او څوک د شپې په تیارو کې پټ شوی وي یا د ورځې په رڼا کې روان وي. د الله دپاره ټول یو شانتي دي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. د هر چا وړاندې رستو پهرېدار مقرر دي، یعنی فرښتې چې د الله په حکم د هغه حفاظت کوي. حقیقت دا دی چې الله د یو قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغه خپل اوصاف نه وي بدل کړي، او کله چې الله کم قوم ته سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوی د هیڅ چا په وسیله نشي کېدی او نه څوک د الله په مقابل کې د دغسې قوم ملاتړ او کارساز ګرځېدلی شي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال.
هم هغه ذات دی چې تاسو ته برېښنا ځلوي چې د هغه په لیدو هم اندېښمن کیږئ او هم هیلهمن کیږئ، یعنی په لارو کې مسافر ویریږي او ذمېدار پې امید کې کیږي. او هم هغه ذات دی چې د اوبو نه ډکې وریځې راپورته کوي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. د ورځې کړاسار د هغه ثنا او پاکي بیانوي او فرښتې د هغه د هیبت نه په لړزېدو د هغه تسبیح وایي. هم هغه د اسمان نه برېښنا غورځوي او په چا یې غواړي په هغه یې غورځوي چې کله کفار د الله په باب په جګړو کې اخته وي. او الله تعالی د سخت قوت مالک دی. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالعه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هم هغه ته بلنه ورکول حق دی. پاتې شو هغه نورې هستی چې دی د هغه نه سوا نورو ته بلنه ورکوي. هغې خو د دې د دعاګانو هیڅ جواب نشي ورکولی. هغو ته بلنه ورکول خو داسې دي لکه څوک چې اوبو ته لاس اوږد کي او ورته ووایي چې راشئ زما خولې ته، په داسې حال کې چې اوبه د هغه خولې ته نه رسیږي. د دغو کافرانو چې څومره دعاګانې دي ټولې په ګمراهۍ کې دي، یعنی بے فائدې دي. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. د دې آیات په اورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. هغه هم د الله دی چې هغه ته د ځمکې او آسمانونو هر شی که خوښ وي که ناخوښ سجده کوي او د ټولو شیانو سوري سحر او ماښام د هغه په وړاندې ټیټیږي. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. دین تپوسو کا د اسمانونو او ځمکې رب څوک دی؟ ووایه الله. بیا دې ته ووایه کله چې حقیقت دا دی نو آیا تاسو د هغه نه سوا داسې معبودان خپل ملاتړ نیولی دي چې په خپله د خپل ځان دپاره هم د څه ګټې او د زیان واک نه لري؟ ووایه آیا ړوند او سترګور یعنی بینا سره برابرېدی شي؟ آیا رڼا او تیاره یو شان کېدی شي؟ او که داسې نه ده نو آیا د دې جوړ کړي شریکانو هم د الله غوندې څه مخلوق پیدا کړی دی چې د هغه د عمله د پیدایش موضوع د دې په نظر کې شک کې دی؟ ووایه د هر شي خالق یوازې الله دی او هغه یوازې دی او زبردست او برلاس دی.
أنزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله د اسمان اوبه ورولې او بیا یې لښتي او نالې د اوبو په تناسب روانې کړې. کله چې سیلاب راپورته شو نو د پاسه پې زګ هم راپورته شو او هم دغسې زګ په هغو معدني شیانو باندې هم راپورته کیږي چې خلک هغه د کالو یعنی د سرو سپینو زرو او لوښو او د نورو شیانو جوړولو دپاره ویلې کوي. هم دې مثال سره الله تعالی د حق او باطل مثال بیانوي. کم زګ چې بې ګټې دی هغه خو ناکاره شي د منځه ځي او کم شی چې د انسانانو دپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي. په دې طریقه الله تعالی په مثالونو د خپلې خبرې ښوونه کوي. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کمو کسانو چې د خپل رب حکم ومنلو د هغو دپاره ښېګڼه ده او چا چې د هغه حکم ونه منلو که هغې د ځمکې د هر شي مالکان هم وي او هم دومره نور هم ورسره کړي او د خپل ځان په بدل فدیه کې ورکي هم دا هغه کسان دي چې ډیر بد حساب به ترې واخیستل شي او د دې د اوسېدو ځای دوزخ دی چې ډیر بد د اوسېدو ځای دی. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. خنو دا څنګه کېدی شي چې هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه په تا باندې نازل کړی دی حق پیژني او هغه څوک چې د دې حقیقت د طرفه ړوند دی دواړه یو شانتي شي. نصیحت خو هم هغه اخلي چې هوښیاران وي. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. او د هغو اعمال داوي چې د الله سره خپل وعده پوره کوي هغه د تړون نه رستو نه ماتوي. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. دا هغو چلن داوي چې الله د کومو شیانو د جوړولو حکم کړی دی یعنی خپل وي هغه جوړوي او د خپل رب نه ویریږي او د دې خبرې په اندېښنه کې وي چې داسې نه چې چېرته د هغو نه بد حساب واخیستی شي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. د هغو حال داوي
چې د خپل رب د رضا دپاره د صبر نه کار اخلي مونځ قایموي زمونږ د ورکړي روزي نه په پټه او ښکاره خرچ کوي او د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي د آخرت کور هم د دغو خلکو دپاره دی جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب داسې باغونه چې د هغو د تلو سېدو ځای به وي هغوی به پخپله هم پکې ننوځي او د هغو پلاران نیکونه او د هغو میرمنې او د هغو اولادونو نه څوک چې نیکان وي هغوی به هم هغو سره هلته لاړ شي فرښتې به د هرې دروازې نه د هغو د هر کلي دپاره راشي سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار او هغو ته به ووایي چې په تاسو د سلامتیا وي څنګه چې تاسو په دنیا کې د صبر نه کار واخیستو د هغه په برکت نن تاسو د دې حقدار یې نو څه ښه دی دا د آخرت کور والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار پاتې شو هغه خلک چې د الله وعده د کلک تړون نه رستو ماتوي او هغه هر شیان ماتوي چې الله د هغه جوړولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي هغوی د لعنت لایق دي او د هغوی دپاره په آخرت کې ډېر بد د اوسېدو ځای دی الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع چاته چې د الله خوښه شي زیاته روزي ورکوي او چاته یې خوښه شي لنډه تنګه روزي ورکوي دا خلک په دنیاوي ژوند کې مست دي په داسې حال کې چې د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند ډېر حقیر مال دی ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب دغه کافران چې د محمدي رسالت د منلو نه انکار کړی دی وایي چې په دغه سړي باندې د رب د طرفه څه نښه ولې نازله نه شوه ووایه د الله چې چاته خوښه شي ګمراه کوي او هغه خپل طرف ته د ورتګ لاره هم هغه چاته ښایي چې د هغه لوري ته وروګرځي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هم دغسې خلک دي هغه کسان چې هغو د دې پیغمبر حکم منلی دی او د هغو زړونو ته د الله په یاد تسلي حاصلیږي خبردار اوسئ هم دغه د الله یاد هغه شی دی چې هغه سره زړونو ته تسلي ور په برخه کیږي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب نو کومو کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه اعمال یې سرته ورسول د هغو دپاره خوشحالي ده او د ښه عاقبت خاوندان دي كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم
الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم په همدې شان سره مونږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیثیت لېږلی یې چې د دې نه مخکې ډېر قومونه تېر شوي دي تر څو چې ته دې ته هغه پیغام واوروې چې مونږ په تا باندې نازل کړی دی په داسې حال کې چې دی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي دی ته ووایه چې هم هغه ذات زما رب دی د هغه نه سوا بل هیڅ معبود نشته په هم هغه باندې ما توکل کړی دی او هم د هغه طرف ته زما رجوع ده. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. او څه به شوي وو چې چېرته داسې قرآن نازل کړی شوی وی چې د هغه په زور غرونه روان شوي وی یا ځمکه ټوټې ټوټې شوی وی یا مړي د قبرونو نه راوتي وی او خبرې یې کړی وی دغسې معجزې ښودل څه ګران کار نه دی بلکې ټول کارونه د الله په لاس کې دي. نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په جواب کې د څه معجزې راتګ ته په تمه ناست دي او په دې پوهېدلو سره ناامیده شوي نه دي چې که الله غوښتی نو ټولو انسانانو ته به یې هدایت کړی و کومو کسانو چې د الله سره کفر کړی دی په هغو باندې د هغو د اعمالو د عمله یو نه یو آفت را پرېوتی دی یا د هغو کورونو ته نږدې چېرته نازلېږي دا لړۍ به تر هغه پورې روانوي چې په هغو باندې د الله وعده ترسره شي. دا حقیقت دی چې الله تعالی د خپلې وعدې نه مخالفت نه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. د تا نه مخکې هم په ډېرو پیغمبرانو باندې ټوکې مسخرې شوي دي خو ما تل کافرانو له مهلت ورکړی دی په آخر کې مې هغې نیولي دي نو وګوره چې زما سزا څومره سخته وه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا هغه ذات چې د هر کس ګټلی یعنی هر څه یې چې کړي دي تر نظر لاندې دي دې خلکو د الله سره شریکان نیولي دي. ای پیغمبر دې ته ووایه که هغوی په رښتیا سره د خدای خپل مقرر شوي برخوال وي نو تاسو یې نومونه واخلئ چې هغوی څوک دي. آیا تاسو الله په یوې داسې نوې خبرې خبروئ چې هغه ترې په خپله ځمکه کې ناخبره دی یا څه چې ستاسو په خوله راځي هغه وایئ.
حقیقت دا دی چې کوم خلکو چې د حق د دعوت نه انکار کړی دی د هغو د پاره د هغو مکرونه ښایسته کړي شوي دي او هغوی د سمې لارې نه منې کړی شوي دي او څوک چې الله په ګمراهۍ کې وغورځوي نو هغه ته هیڅوک لارښودونکی نشته. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. د دغسې خلکو د پاره د دنیا په ژوندانه کې عذاب دی او د آخرت عذاب د هغه نه هم ډېر سخت دی. هیڅوک داسې نشته چې د خدای نه د هغو بچ کوونکی وي. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. د خدای نه د ویریدونکو انسانانو د پاره چې د کم جنت واده شوې ده د هغه شان دا دی چې تر هغه لاندې به ولي بهیږي. د هغه میوې به نه ختمېدونکي وي او د هغه سورې به همیشنی وي. دا د متقیانو عاقبت دی او د حق د منکرانو عاقبت دا دی چې د هغو د پاره د دوزخ اور دی. والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما أنزل إلیک ومن الأحزاب من ينکر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. پیغمبر کوم خلکو ته چې مونږ مخکې کتاب ورکړی وو هغوی د دې کتاب نه چې مونږ پتا نازل کړی دی خوشحاله دي او په بیله بیلو ډلو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د دې ځینې خبرې نه مني. ته په ډاګه ووایه چې ما ته خو یوازې د الله د بندګۍ حکم راکړل شوی دی او د دې نه منې کړی شوی یم چې څوک د هغه سره شریک کم. د دې کبله زه هم د هغه طرف ته دعوت ورکوم او د هم هغه خواته زما ورګرځېدل دي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. او هم دې لارښوونې سره مونږ دغه د فرمان په طریقه په عربي ژبه په تا باندې نازل کړی دی. اوس که تا د دې علم سره سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د خواهشو پیروي وکړه نو د الله په مقابله کې نه ستا څوک ملاتړ شته او نه به تا د هغه نه څوک بچ کي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. د تا نه مخکې هم مونږ ډېر پیغمبران لیږلي دي او مونږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو او د یو پیغمبر هم دا وسواک نه و چې د الله د اجازت نه بغیر په خپله یې څه نښه راوړی ښودلی وي. د هر مقرر وخت لپاره یو کتاب دی. یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب. د الله چې څه ته خوښه شي د منځه یې وړي او څه ته یې چې خوښه شي برقراره یې ساتي. ام الكتاب هم د هغه سره دی. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
او یا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کمې وعدې چې مونږ دې سره کړي دي د هغه نه څه برخه که مونږ ستا په ژوندانه کې وروښایو یا تا د هغه منځ ته د راتګ نه مخکې مونږ ته وفات کړو په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دي او د اعمالو حساب اخیستل زمونږ کار دی. اولم یروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا دغه خلق نویني چې مونږ په دغه ځمکه را روان یو او د هغې دایره د هره خوا راتنګوو. الله حکم کوي هیڅوک د هغه حکم شاته نشي غورځولی او هغه ډیر زر حساب اخیستونکی دی. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. د دین مخکې چې کم خلق تیر شوي دي هغې هم غټې غټې مکارې کړي دي خو اصلي فیصله کوونکی چل په ټوله مانا یوازې د الله په لاس کې دی. هغه پوهیږي چې څوک څه ګټي او دغه د حق منکران به ډیر زر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامیږي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. دغه کافران وایي چې ته د الله رسول نه ته وایا زما او ستاسو په منځ کې د الله ګواهي کافي ده ورپسې د هر هغه چا ګواهي ده چې د آسماني کتاب علم لري. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.